تاسو پته وي په دې میډیا باندې یو مفتي صاحب راځي، مفتي منیر شاکر. تاسو کې دي چې بعضې خلک پکې پیژنئ، بعضې نه پیژنئ. هغه یو مسله بیانه کړې ده او مسله چې کوم ده نو هغه هم داسې مسله ده چې په دنیا کې د ټولو نه زیاته مسله نن سبا هغه چلیږي، خصوصا په پښتنو په معاشره کې. هغه مسله د طلاقو ده او د طلاق دا بحث داسې دی چې حدیث کې راځي چې 3 څیزونه داسې دي، 3 څیزونه چې هغه د په رښتیا د خولې نه وباسل نو هم چې کوم دی نو نافظېږي، او که په ټوکو کې دې ووایي نو هم چې کوم دی نو د هغې په هغې کې یو چې کوم دی نو الطلاق یو طلاق دی. ښځه خاوند په خپل منځ کې ژوند تېروي او په یو خبره باندې هغې روان شي او داسې قسمه خبره راشي، معامله راشي او په هغې یو بل سره چې کوم دی نو دوی روان شي او تیز لړ شي، نو دا خاوند ښځې ته څه وایي چې ته په ما باندې طلاق یې. که چېرې په یو مجلس کې د خاوند 3 پېرې خپلې ښځې ته ووایي چې ته په ما طلاق یې، ته په ما طلاق یې، ته په ما طلاق یې، نو د دې خاوند له د دې ښځې ساتلو بیا هېڅ حق شریعت نه ورکوي. او بعضې خلک بوس راپاسي هغه وایي که ته 1 کروڑ پیرې باندې چې یاره ښځې ته ووایې چې ته په ما باندې طلاق یې، ته په ما طلاق یې، ته په ما طلاق یې، دا طلاق د سره واقع کېږي نه. خو لیکن په یو مجلس کې 3 پېرې ښځې ته طلاق ورکول دا چې کوم دی نو فقهاء کرامو لیکلي دي طلاق واقع کېږي. او دا طلاق چې کوم دی که نه نو دا حدیث پاک کې راځي چې دا ابغض المباحات دی، ابغض المباحات. په مباح کارونو کې الله جل شانه ته د ټولو نه زیات ناخوښه عمل چې کوم دی نو هغه د طلاق دی. او نن سبا موږ تاسو وګورو په معاشره کې په معمولي خبره باندې خاوند د ښځې نه خفه شي یا غوسه شي، لاړ شي بهره او راشي ورته وایي چې بس ته په ما باندې طلاق یې، ته په ما باندې طلاق یې. طلاق دا لفظ د خولې نه وباسل دا خو ډېر اسان لګي، بیا 2-3 ګنټې پس چې کوم دی نو دا خاوند ځان سره سوچ کړي د ده نه خولې بهیږي چې خدای پاکه دا سمې وویې، سمې وکړله. او یوازې دې لفظ سره چې کوم دی نو د دې سړي او د دې ښځې جدایي نه راځي، بلکې د 2 خاندانونو په منځ کې چې کوم دی نو دا جدایي راشي، قامونه نسلونه په دې سره چې کوم دی نو تباه شي. نو مفتي منیر شاکر صاحب چې کوم دی نو دا خبره کړې ده، برای مهرباني ته چې کوم دی نو خلکو له دا عقیدې مه جوړوه. په یو طلاق باندې چې کوم دی نو په 2 طلاقو باندې په 3 طلاقو باندې ښځه چې کوم دی نو د سړي نه طلاقه کېږي او ته د خلکو ته وایې چې که 1 کروڑ پیرې چې کوم دی نو ته طلاقونه ورکړې، ستا طلاقونه نه واقع کېږي. هغه مثال د دې داسې ورکړی دی چې د دې دواړو نکاح کېږي نو په دې نکاح کې چې کوم دی نو 2 ګواهان ضروري وي، نو په طلاق کې هم 2 ګواهان ضروري وي. نه، دا خبره ده غلطه ده. مهرباني وکړه موږ درته دا درخواست دی چې د خلکو د عقیدې چې کوم دی نو دا نور مه خرابوه. د دې نه مخکې چې کوم دی نو تاسو داسې خبرې کړې دي جامع بنوریې والا چې کوم دی نو هغې په تاسو باندې هغې ستاسو د دې غلطو عقیدو او د دې مفسدو عقیدو چې کوم دی نو ظهور کړی او د هغې باره کې چې کوم دی نو فتوا ورکړې وه، نو براه کرم د دې شي نه له غونډې کې تاسو له اجتناب پکار دی.